استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. السلام علیکم پلاره. وعلیکم السلام. زوی راغلی؟ او پلاره راغلم. زه بچیا مکتب نه راغلی زویا؟ او پلاره مکتب نه راغلم. خشابه سي زویا سحر جمع کې نه ښکاره کېږي. ما خو درته غږ هم وکړ. ولا پلاره لږ طبیعت مې لږ خراب و بیا ونه شو چې راغلم. ښه زویا مکتب نه خو په خیر راغلی؟ او په خیر اوسې و پلاره. یو څو پوښتنې درنه کوم زویا. مهرباني وکړه پلاره. زوی د مکتب مربوطه دي په جغرافیه مضمون پوهېږي؟ نه پلاره نه پوهېږم. ښه زویا په ریاضي پوهېږي؟ نه پلاره په ریاضي هم نه پوهېږم. نه پوهېږم پلاره په دې. ښه زویا پښتو مضمون چې ستا مورنۍ ژبه ده ته اوس په دې باندې هم نه پوهېږي؟ تا باندې خو ما د حلالو نه ځان خلاص کړو. کالو سر په تا باندې زه خپل مال مصرفوم. اخر نتیجه دا شوه چې ته اوس په پښتو مضمون هم نه پوهېږي. نه پوهېږم پلاره په دې هم نه پوهېږم. د څو کلونو را په دې خوا زه د دې لیسې فیسبوک پاڼه تعقیبوم. کارونه یې ټول مثبت دي. لاړ شه او د دې اولاد آینده دې تضمین کړه. والکه ته چېرته لاړ نه شي او زه دې د ځان سره یو چېرته وړم. صحیح ده؟ وعليكم السلام ولسه اشتغلنا السنة تبارك الله طبعا خير جرام استعمل شيء طبعا خير جوله سنة سلام عليكم جوله خير ناس خير رباني اجازه ده. السلام علیکم. اسم محترم خاصي خليتي ان شاء الله. الحمد لله مدير سه محترمه بكل خير. خير راغلي سي بالکل مدير سه. ډیر زه تمنا. ولسه محترم مهرباني د خیر کې څنګه پیغام راکړي. مدیر سه محترم دا زما مشر زوی دی او په ډیرو مکاتبو کې مې واچو حکومت مثبته نتیجه ورنکړه. ستاسو فعالیتونه د فیسبوک د لارې ما ډېر څارلي دي ډېر وخت نه او ادرس مې د فیسبوک نه واغسته او ومې غوښتل چې دغه زوی ستاسو سره په مکتب کې شامل کړم تر څو یو مثبته نتیجه مو لاسته راوړو. ډېره مننه مولوي صاحب محترم. کور مودان الله مو راوله. زمونږ شعار دی چې رویا د نوښتونو او استعدادونو کور. نو مونږ د هر څه تاسو ته نن په عمل کې ثابتوو. یوازې استاد دغه مولوي صاحب سره به لاړ شي او زموږ د زده کوونکو نه به یو زده کوونکی د نمونې په شکل باندې یو پریزنټیشن ته به ودرې چې مولوي صاحب محترم به هغه پریزنټیشن وګوري او دغه بل کوم شاګرد چې راغلی ورور هغه به موږ ګوري چې هر څه موږ په عمل کې دوی ته وښایو. ډېره مننه مدیر صاحب محترمه. بس تاسو په اجازه. ډېره مننه.
the name of Almighty Allah, who is the omnipotent, omnipresent, and omniscient, first of all, I want to present the biggest gift of our holy prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's call Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Basit Shahzad once again from Private High School, and today I want to make a calculator in C++ language. So, if you want to learn how to make a calculator in C++ language, please watch this video from beginning until end. زه غواړم چې په C++ language کې یو calculator جوړ کړم. کچېرې تاسو غواړئ چې زده کړئ څنګه کولی شئ یو calculator په C++ language کې جوړ کړو، نو هیله ده دغه ویډیو له پیل نه تر پای پورې زموږ سره وګورئ. اوس راځئ خپل کوډ ته ادامه ورکړو. زه لومړی لیکو هش include ډبل بریکټس اخلو، بریکټس کې آی دنده ورته لیکو. دا چې دا څومره سخته شو، دا به څوک زده کړي، دا خو سمه د پیریانو ژبه ده، خو زه توکل په خدای ګورو چې څه کېږي. زموږ کوډ شو، اوس راځو دا مونږ سیف کوو. دلته سیف کړو، دلته ونیم ورکوو. مثال نیو calculator. دا چې کله ورکو دینه بعد دا سیف کوو. سیف چې کله کوو اوس هم کوډ تر سره کو راځي چې و چیک اپ وکړو چې دا زموږ دا کوډینګ چې یا کوم کوډ چې موږ دا صحیح دی او کنه. ها لومړی راځو دا اول عملیه ګورو. دې کې مثال حلو چې د جمع عملیه ده. درویش انټر جمع درې دا انټر کوو. First and second value are either equal to 26. مولوي صاحب قدرمنه تاسو ولیدل هر څه موږ تاسو ته په عمل کې ثابت او دا زموږ د 12م ټولګي یو زده کوونکی و د C++ بیسیک پروګرامینګ لینګویج چې کوم د پروګرامینګ د کنسپټ لپاره پکارېږي. تاسو یې پریزنټیشن ولیدو چې کالکولیټر یې پکې جوړ کړی. زموږ معیار د پوهنتون په سطحه دی، نو زموږ اداره ستاسو په خدمت کې ده همیشه پاتې. ډېر زیاته مننه، ډېر مو خوښ شو. انشاءالله دا خو یو ځای دی چې نور زامن مې انشاءالله نور ملګري ټولو ته به وایو چې همدغه رویا خصوصي ښوونځی زموږ د ستاسو لپاره د پوښتنو کوي. خواخوږي ګر کله راشي. اللهم السلام علیکم.